بسم الله الرحمن الرحيم. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. د دې حدیث حاصل مخکې واوره د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د ماخوستن منځ په جمع سره ادا کو جمع سره نو الله رب العالمین دل انعامی ثواب ورکي. یو انعام الله رب العالمین ورکي هغه دا دی چې د نیمې شپې د قیام اللیل ثواب الله تعالی ول زیاتی ورکو او بیاي کو د سحر او د سحر جمیل لاړې د سحر جمیله هم لاړې نو گویا کې ټول شپه قیام اللیل کړي ټول شپه. من صلی العشاء چا چې منځ کو د ماخوستن فی جماعت په جمع سره فی جماعت په جمع سره په جماعت کې یعنی د جمع سره وکړو فکأنما نو گویا کی قامت قیام اللیل کړه د نصف اللیل نیمه شپه. ومن صلى چاچ منځ کو الصبح د سحر فی جماعت په جمع کې فکأنما نو گویا کی صلی اللیل منځ کړه د شپه كله ټول شپه او الله د ټول شپه گینی ولاړ دې دومره ثواب وشو. د سحر او د ماخوستن د جمع ډیر اهتمام پکاري په دې کې د عامو مسلمانانو نه کمزوري کیږي خو احتیاط وکړ دې چې کمزوري پکې را نشي خصوصا نوجوانان. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. د دې حدیث مطلب داره چې د عمل له وجه نه سړی وروسته پاتې شو د جنت نه او د رب العالمین نه او د کامیابی د آخرت او د دنیا نه نو د نسب د وجه نه به دا تیز نشي. دا نسب به جنت ته تیز نه کی او الله ته به تیز نه کی. نو نسب دا الله ته نزدېکت نشي راوستلی نیک عمل باندې به الله ته نزدې کیږي. من بطأ چا هغه څوک چې رسته کی به غلره عمله خپل عمل لم يسرع به یا لم يسرع د سیم ویل شي دا نو لم يسرع تیز بنه کی به دلرا نسبه خپل نسب. رواه مسلم. من حج لله چا چې حج وکړو د الله تعالی د پاره فلم يرفث او د زنانو خبرې ونکړي یعنی خپل بیبي ځان سره بولې ده او مباشرت وسره ونکړو دا غیب مخ کې د شهوت خبرې ونکړي. فلم يرفث بسوي نکړي د زنانو خبرې د زنانو په مخ کې دا غیر شهوت. ولم يفسقوا نافرمانی ونکړه د الله رب العالمین. رجعان واپس بشي د انسان ک یومین پشان د هغه ورځې ولدته چې وزیګو دلرا امه خپل مور د ګناهونو نه بد سپاک راشي. رواه البخاری و مسلم. یو ځل بیا د حدیث ته وګوره. من صلى العشاء چا چې منځ کو د ماخوستن فی جماعت په جمع کې فکأنما نو گویا کې قاما د قیام اللیل کړه د نصف اللیل نیمه شپه. ومن صلى الصبح او هغه چا چې منځ کو د سبا فی جماعت په جمع کې فکأنما نو گویا کې صلی اللیل كله د منځ کړه د شپه ټوله. رواه مسلم.
من بطا هغه څوک چې رسته کو به اغلر عمله خپل عمل لم يسرع به نسبه نو تیز ونکی دلرا نسبه خپل نسب. من حج لله چا چې حج وکړو د الله تعالی د پاره فلم يرفث او وین کړي زنانو خبري د زنانو په مخ کې ولم يفسق نافرمانیم د الله تعالی او نکړه رجعان واپس بشي ک یومن پشان د هغه ورځي ولدته چې زیګول دلرا امه خپل مور. رواه البخاري ومسلم.